بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګران زده کوونکو، په یاد مو اوسه چې موږ او تاسو دوه ډوله درسونه لرو. یو ډول درسونه مو داسې دي ګران زده کوونکو چې موږ او تاسو هغه درس وایو او هغه یادو او لیکو. او ګران زده کوونکو، یو رقم درس مو داسې ده، یو درس مو داسې ده ګران زده کوونکو چې درس وایو او عملي کوو یې. ګران زده کوونکو، مخکې مې تاسو ته وویلې چې موږ او تاسو د ایمان تعریف دا ده چې قوي محکم باور ده د الله رب العالمین په ذات او په مؤمن به اشیاو. او بالاغنه اصطلاحي تعریف دا ده چې موږ او تاسو په ژبه اقرار، په زړه کې یقین او عمل په اندامونو کوو. نو ګران زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عمل په اندامونو کوو، معنا یې دا ده ګران زده کوونکو چې موږ دا درس وویلې، نو عمل مو په اندامونو باندې مستقیم رابطه د ایمان سره لري. نو موږ تعلیم یا اسلامي ښوونه دا ده چې درس ووایو او عملي کړو، درس ووایو او عملي کړو. نو ګرانو زده کوونکو، نننی درس د زموږ او ستاسو د اوداسه فرضونه. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه تاسو ته د اوداسه فرضونه وایم، نو ګرانو زده کوونکو راځو څه شي ته؟ دې ته چې دغه اودس موږ او تاسو د څه لپاره کوو؟ د لمانځه لپاره. نو د اودس نه مخکې مقدمه زموږ او ستاسو دا ده چې موږ او تاسو باید اوبو باندې اودس وکړو. څه شي باندې؟ اوبو باندې. د اوداسه فرضونه، د اوداسه څه شی؟ فرضونه. د اوداسه یا اودس فرضونه. څه شی؟ فرضونه. ګرانو زده کوونکو، کله چې ما درته ویل چې د اودس فرضونه، نو ستاسو په ذهن کې ګرځي چې دا به څو وي؟ طبعا دا څلور دي. خو دغه اودس موږ تاسو په څه شي کوو؟ په اوبو سره کوو. اودس په څه شي سره کېږي ګرانو زده کوونکو؟ اول دا چې د اوداسه فرضونه، هغه نه بعد چې د دې سره مهمه خبره ده، اودس په کوم شي سره کوو. ګران زده کوونکو، سوال دا ده چې اودس په کوم شي سره کوو. نو تاسو جواب طبعا لرئ ګران زده کوونکو. ستاسو په ذهن کې چې سوال ګرځي، بیرته جواب هم لرئ چې جواب یې دا ده ګران زده کوونکو چې اودس په څه شي؟ اوبه په پاکو اوبو سره، په کومو اوبو؟ پاکو اوبو سره کوو. اودس په څه شي؟ پاکو اوبو سره کوو. ګرانو زده کوونکو، دلته زه غواړم بعضې شیان تاسو ته ووایم ګرانو زده کوونکو. یو، اوبو یا اوبه څو قسمه لرو؟ موږ او تاسو د اوبو څه شی وایو؟ قسمونه یا برخې. څو برخې لري؟ دوه برخې دي. یو پاکې اوبه. کومې اوبه؟ پاکې. دوم پاکې او پاکونکي.
ګران زده کوونکو پاکې او پاکوونکي اوبه. نو ګران زده کوونکو غواړم چې په دواړو څه باندې م پوه کړم. پاکې اوبه زموږ او ستاسو هغه اوبه دي چې موږ او تاسو په ننني وخت سره کولی شو چې هغه بعضې شیان پې ووینځو، کالي دي وغیره نور شیان دي چې موږ او تاسو بعضې اوبه داسې دي چې هغه خړې دي یا د اوبو اساسي صفتونه دي. د دې لپاره چې پاکې او پاکوونکي زه ښه تاسو ته بیان کړم نو 3 صفتونه لري اوبه. څو صفتونه لري؟ 3. څو صفتونه؟ 3. رنګ، بوی، خوند. رنګ، خوند، بوی. موږ او تاسو که چېرته وګورو چې په یو اوبو کې 2 صفته ختم شول نو هغه پاکي دي لیکن پاکوونکي نه دي. د پاکو اوبو لپاره د دې 3 څخه باید 2 لازمي دي. د پاکوونکو اوبو لپاره دا 2 صفته باید وسي، که یو پکې نه پروا نه کوي. لکه بوی او رنګ یو شی ده لیکن د سا اوبه دي، ترشي دي، نو موږ پې اودس کولی شو. نو ګرانو زده کوونکو پاکې او پاکوونکي اوبو لپاره باید دا 3 شرطونه ووسي. خو که یو تین ووسي رنګ یې بدلي، هغه موږ او تاسو په کلو او بانډو کې خپل کلو کې د یالو په اوبو باندې خپل هغه لباس، خپل هغه کاسې، خپل ظرفونه وینځو، پاکیږي. اما پاکوونکي دا چې باید اودس لپاره پاکې او پاکوونکي چې 3 صفته دي ولري. لکه موږ او تاسو د باران اوبه دي ګرانو زده کوونکو، اودس پې کېږي؟ هو بلکل کېږي. ځکه که چېرته موږ او تاسو وګورو دا د باران اوبه خپله په خپل ذات کې پاکې دي. دا بېله خبره ده که چېرته په یو ځای کې وشي چې ځای نجس اوسي هغه ورسره ناپاکېږي، لیکن د باران اوبه ګرانو زده کوونکو چې پاکې دي. راځم دې ته چې پاکوونکي اوبه کم یو دي. پاکوونکي اوبه کم یو دي؟ اول دا چې باران، د باران اوبه دي. اودس پې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو کولی شو. اودس پې څه کوو؟ کولی شو ګرانو زده کوونکو. اودس پرې جایز ده. اودس پې څه ده؟ جایز ده ګرانو زده کوونکو. همدارنګې که موږ او تاسو وګورو، موږ او تاسو په داسې مملکت کې رب العالمین پیدا کړي یو چې شکر دی پې الحمدلله چې دا ملک ته رب العالمین ډېر زیات قوي غرونه ورکړي، ډېر ښکلي بحرونه لري، ډېر ښکلي سیندونه لري. په بخښنې ګرانو زده کوونکو بحرونه موږ او تاسو نه لرو بلکې سیندونه لرو. څه لرو؟ سیندونه لرو. سیندونه او یا بحرونه. سیندونو او بحرونو په اوبو باندې موږ او تاسو هم اودس کولی شو ګرانو زده کوونکو. پاکي دي او پاکوونکي دي. که چېرته موږ او تاسو خپل یو نیم همسایګانو خوا تلي اوسو او هغه همسایګان زموږ څه شی اوسي؟ بحر ولري. په دې بحر کې موږ اودس کولی شو که نه؟ هو. یا زموږ او ستاسو سیند دی، د پغمان سیند ده او یا د بامیانو سیند ده یا د پنشیر یا د نورو ولایاتو چې هر یو د خپل سیند لري. په دې کې موږ او تاسو څه کوو؟ په دې کې موږ او تاسو اودس کولی شو. پاکې دي او پاکوونکي دي. همدارنګې ګرانو زده کوونکو د ویالو اوبه، د ویالو اوبه که موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو وګورو دا هم پاکې دي هم پاکوونکي دي. که چېرته دا ویاله په اصل کې
سرچینه د پاکو اوبو وي، نه چې زموږ ستاسو ښار کې ټولې یالې ناپاکې دي، ناپاکو اوبو باندې بیا اودس نه کېږي. همدارنګې ګرانو زده کوونکو د ساه د کوم ځای د ساه اوبه که موږ وګورو د ساګانو اوبه موږ تاسو په مختلفه طریقې سره راوباسو، یا په ډولچي سره یا د ماشین په واسطه هغه موږ راوباسو. نو په دې اوبو باندې موږ هم اودس کولی شو. پاکې دي او پاکوونکي دي. ګران زده کوونکو بله خبره ده ګلۍ خو پیژنو، ګلۍ اوبه موږ او تاسو که وګورو د ګلۍ او یا د جالۍ اوبه موږ او تاسو پرې کولی شو ګرانو زده کوونکو چې اودس وکړو. نو موږ او تاسو د ګلۍ اوبو باندې هم اودس کولی شو. همدارنګې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د واورې په اوبو باندې هم اودس کولی شو. ګران زده کوونکو د واورې اوبه موږ او تاسو ورسره اشنا سو. داسې هغه کې یو مملکت کې په داسې هېواد کې یو چې هلته واوره ډېره اورېږي. اخري خبره هغه څه شی ده موږ او تاسو ورته څه وایو د چینې اوبه، چشمه یا چینې اوبه، د چینې اوبه په دې باندې هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو چې اودس وکړو. نو ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی درس څه شی و؟ دا چې اودس فرضونه خو د هغه څخه مې مخکې مقدمه کې ایښوده چې په کومو اوبو موږ او تاسو کولی شو چې اودس وکړو. هغه اوبه چې پاکې او پاکوونکي وي. که پاکې اوسي نو دوه صفته به یې څه شی اوسي، لکه رنګ، بوی، خوند. دا دوه به پکې اوسي، دا یو کنې نو پروا نه کوي. دا د پاکې دي. او لیکن پاکوونکي د دریو څخه که دوه صفته اوسي یو نه اوسي بیا هم پاکوونکي دي. الله دې وکړي چې یاد یې کوي او عملي یې کوي. او په آخره کې مې په رب العالمین سپارم. ومن الله توفیق.